बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू د विंडوز 7 انسټالیشن یو بل لیکچر ته چې هغه موږ دا وینډوز انسټال کړئ موږ سره دا وینډوز دا دی کار کوي، هر څه دا سټارټ منیو هر څه دا دی موجود دی موږ سره. او بل موږ سره راځو دا کمپیوټر کې په مای کمپیوټر کې دلته موږ سره موجود دی، دا زموږ د سی ډي ډرایو دی او دا د فلاپي ډرایو دی، او بل موږ سره ډي ډرایو دی. ډي ډرایو ګوره اوس دې شکل کې ښیي، دا ځکه چې موږ کله انسټالیشن کوئ موږ هلته ډرایوونه نوي جوړ کړله، نو اوس دا زموږ سره فارمیټ غواړي، که فارمیټ نه کړئ دا نسي خلاصولی. په دې باندې به رایټ کلیک او دلته فارمیټ لیکلی دا فارمیټوئ، حتما به تاسو کوئ دا، یا دلته ډبل کلیک وکړئ. څه وکړئ؟ ډبل کلیک. ګوره دلته ماته لیکلي وایي you need to format the disk in the drive D before you can use it. Do you want format it? زه وایم yes. وایي دغه ډرایو چې دی فارمیټ ضرورت لري، یا دا ډرایو تاسو باید یو ځل فارمیټ کړئ او د هغه نه بعد یې استعمال کړئ. فارمیټ باندې کلیک کوو. فارمیټ نه بعد کوم لیبل ورکوئ دلته نه ورکوئ، ستا خپل خوښ ده. او د دې ځایه فیټس او انټي فیټس دلته موږ سره از ډیفالټ چې دی انټي فیټس فایل دی سټار، او هغه نه بعد بیا وارننګ راکوي. warning formatting the erase all data on the disk on this disk. To format disk click OK and quick click cancel. OK ورو اوس په ډرایو موږ سره چې سي فارمیټ به سي، او د هغه نه بعد به تاسو ته وښیي چې دا ډرایو لکه د سی په شکل کې چې موږ ته سی ډرایو څنګه معلومیږي هماغسې به موږ ته وښیي. ګورئ سی ډرایو موږ ته معلومیږي چې دونه فری سپیس شته او دونه استعمال شوی یا دونه یوز شوی دی. فارمیټ کمپلیټ اوکې کلوز. اوس موږ سره دا ډرایو خلاص او دلته موږ ته لیکلی دي this folder empty. نو اوس هلته موږ ته لیکلی چې this drive is empty، او دلته موږ اوس وینو چې موږ سره په ډرایو کې هېڅ هم نه دي موجود. صحیح ده، دا د ډرایو د فارمیټولو طریقه وه چې څنګه ډرایو فارمیټوو. او بل که تاسو غواړئ چې څنګه دا ډي ډرایو ته یو شی راوړو، ډیټا څنګه راوړو، how to copy the data from the desktop to the D drive. بیا به راسئ دلته به مثلا تاسو فرض کړئ چې دغه ستاسو فایل دی، په دې باندې رایټ کلیک کوو او دلته موږ سره څه شی دی کټ غواړي کاپي غواړي. کټ چې دی مکمل که ته غواړې د ډیسکټاپ نه ویسې نو کټ استعمال کړه، که غواړې چې یو کاپي ولاړه سي هم دلته مین فایل هم پاتې سي، یو کاپي هم ولاړه سي د دې بیا کاپي استعمال کړئ. زه راځم یو کاپي د دې اخلم، کاپي مای کمپیوټر ډبل کلیک او هغه نه بعد ډي ډرایو ډبل کلیک کوو او دلته کنټرول وي د کیبورډ د لارې کنټرول سی ټي آر ایل ګورئ کنټرول وي او یا رایټ کلیک کوو او دلته پیسټ. وګورئ موږ سره به هغه معلومات دلته راسي، په ډرایو کې څه معلومات وو هغه به دلته موږ سره په دې ځای کې راسي. دا how to copy the data from the desktop to D drive. ښه اوس راځو یو بل لیکچر ته چې موږ سره موجود دی چې هغه څه شی دی how to remove the password in the Windows 7. څنګه کولی شو چې Windows پاسورډ ختم کړو په Windows 7 کې پاسورډ څنګه ختمیږي. هغه لپاره موږ راځو کمپیوټر ریسټارټ کوو. کمپیوټر دلته به ریسټارټ کړو. کله چې ریسټارټ کړئ بیا به سی ډي کمپیوټر کې واچوئ. د هغه نه بعد به راسئ دې دپاره لایف بوت او لایف بوت په یو کې بټن به راسئ
او هغه نه بعد بیا موږ راځو دې باندې څه شی کو انټر بټن وکړو وګور موږ سره سټارټ شو دې ځای کې کله چې تاسو کمپیوټر کې پاسورډ وي که نه او تاسو غواړئ چې هغه ختم کړئ پاسورډ څنګه په وینډوز 7 کې موږ ختمولی شو نو بیا به تاسو دا طریقه استعمالوئ وګوره کله چې دا مکمل شو اوس تاسو ته بل پیج راځي دلته مخکې وګورئ اوس تاسو مخ ته داسې پیج راځي اوس وګورئ چې سټلایټ بورډ دا دی راغی هغه نه بعد موږ راځو چې غواړو خپل د کمپیوټر پاسورډ چینج کړو دا اډمین پاسورډ چینج کړو او دا ډېر مهم دی how to change the password in Windows 7 and then come to password and key finder click here just wait for a few minutes اوس به تاسو دې کمانډ باندې دلته کلیک کړئ دلته راځي پاسورډ کی فایندر یوزر ډیوایس سرچینګ کې اوس به دلته کلیک کړئ دې کمانډ باندې پاسورډ کی فایندر اډمین پاسورډ رجسټر کلیک کړئ او هغه نه بعد دلته راشئ کوم یوزر غواړئ ډیلیټ کړئ step to place select the target user the word admin password or admin password or reset are you sure selected administrator yeah okay are you sure you want to reset the password yes what's the password the password is reset successful okay what's the password change computer start की what's the password खत्म सभी start menu robot computer go from hard disk
وګورئ اوس موږ سره دا د وینډوز سټارټ شو پاسورډ بیخي ختم شوی دی تاسو راسه پاسورډ ولیته ورکړه کمپیوټر سټارټ منیو کنټرول پینل او کنټرول پینل نه بعد بیا راځو یوزر اکاونټ او بیا راځو create a password for your account create password for your account دا کلیک کو new password دلته وګورئ یو ځل به نوی پاسورډ راشي کنفرم نیو پاسورډ بیا به نوی پاسورډ راشي هغه نه بعد ټایپ پاسورډ هند پاسورډ لپاره زه راځم ته ورته ورچوم چې مثلا دلته ورته ورچوم چې افغان او یو ځل بیا ورته افغان راچوم دلته دویم ځل کې کنفرم نیو په کنفرم وایي تصدیق کول پاسورډ هند دې لپاره استعمالیږي که کله تاسو پاسورډ یو ځل غلط راچوي چې انټر کې بیا دلته تاسو ته هغه نوم ښیي دلته به تاسو افغان نه لیکئ ځکه که یو څوک ستاسو کمپیوټر ته پاسورډ ورکړي او هغه انټر کړي بیا هلته افغان ښیي نو هغه ته منمیټ شرط تاسو ته بیا خپله لیکي چې this is password hint یعنې دا پاسورډ دی نو تاسو به دلته یو شفر یو غلط څه ورکوئ داسې نه وي چې تاسو حتما چې کوم پاسورډ ورکړی هغه دلته مکمل بیا ولیکئ دلته بیا په حروفو هلته تاسو ته صحیح ښیي چې پاسورډ غلط ورکړئ زه دلته ورکوم چې مثلا AF جی مثلا چې څوک پوه نه شي د هغه نه بعد کریټ پاسورډ کلوز کوو زه اوس راځم دا کمپیوټر سویچ یوزر کوم اور سویچ یوزر کله چې دا زه سویچ یوزر کوم او زه راسم دلته وګورم ما سره پاسورډ اوس راځي دې ځای وګورئ پاسورډ دلته ما سره راځي اوس پاسورډ ما څه غواړي کله چې زه دلته غلط پاسورډ ورکړم چې انټر کړم اوکې کړم ما ته ګوره پاسورډ هند AFG نو تاسو که افغان ورکړی دلته به یو څوک راسي ورته وبه لیکئ چې افغان انټر به کړئ پاسورډ به ختم شي نو تاسو به هلته مکمل نوم نه ورته لیکئ خدای دې وکړي چې تاسو یو څه ترې زده کړي وي او که تاسو کوم سوال څه پوښتنه یا کومه نیوکه لرئ تاسو کولی شئ چې په 0 3 باندې ما سره تماس ونیسئ او انشاءالله زه به کوشش کوم چې تاسو د ډېرو پروګرامونو ویډیوز جوړ کړم او زموږ د نورو ویډیو ګانو په انتظار اوسئ الله